حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. کله چې الله سبحانه وتعالی د ځمکه پیدا کړه په دې باندې ډیره زمانه تیره شوه نو الله سبحانه وتعالی د اراده وکړله چې اوس آدم علیه السلام پیدا کړي نو الله ملایکو ته وویل چې زه به ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم چې هغه به ذهین مخلوق وي او د ځمکې هغه طاقت به هغه په لاس کړي په ځمکه باندې به زما امر زما حکم دی چلی زما د اوامر مطابق په دې فیصلې کوي په ځمکه باندې وایي دې ملایکو الله سبحانه وتعالی ته وویل چې ته داسې یو انسان پیدا کړي په ځمکه کې چې هغه فساد دی په دې کې او موږ ستا ثنا وایو حمد وایو وایي الله سبحانه وتعالی دغه ملایکو ته وویل چې زه په هغه څه باندې ډېر ښه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ ملګرو ډېر خلک رالګي او دا واقعه د ساینس سره متعلق کوي خاص کر د هغه قصې سره کوم چې د حراري په دې کتاب کې رانقله دغه حراري یو کتاب لیکلی دی د سیپینس په نوم باندې او په هغې کې دغه ټوله قصه لیکلې ده چې په اوله کې څنګه یو سیلز په اوبو کې پیدا شو او هغې کې بیا ورو تقسیم کېدو چې یو ځناور وجود ته راغی او دغه ځناور په وجود کې بیا ورو تغییر را روانو چې هغې نه وروسته دغه ځناور د اوبو نه بهر ته راووتو او څه زمانه بعد دغه ځناور په نسلونو کې یو نسل داسې راغی چې هغه د شادو په شکل کې و بیا د دغه شادو نوما مخلوق په نسل کې مختلف قسمه انواع پیدا شو چې هر یو نوع به کې د بل نه مختلف وه بیا دغه شادوګانو په نسل کې وروسته داسې ډېر راغلل چې هغه انسان سره ډېر مشابه و یعنې په دوه خپو باندې به سیده ګرځېدل او په دې کې مختلف قسمه انواع لکه هومو سیپین هومو ایرکټس هومو هیبلس نیانډرتالز وغیره د دې په شان ډېر قسمونه په دغه شادوګانو کې بیا په دې ټولو کې هومو سیپین هغه نسل و چې هغه خور شو په دې دنیا کې او دا ټول طاقت د هغو لاسته راغی وروسته بیا د دوی په ژبه کې طاقت راغی دوی خبرې شروع کړې د دوی ذهن ډېر تیز شو هغې له پوهه یې حاصله کړله په اوله کې به بیا دغه خلک د فیملي خاندانونو په صورت کې به اوسېدل د قبیلو په صورت کې بیا وروسته په دوی باندې ورو وخت تېرېدو دوی بادیانې جوړې کړې او د بادیان نه وروسته بیا ورو ترقي کېدله تر دې چې نسبه زمانې ته انسان را رسېدلی دی او اوس هم د په بدن کې تغییر روان دی ملګرو د هغه نظریې دا کوم ده چې ایولوشن ارتقا ویلی کېږي چې د دې ابتدا دغه وړوکې سیل نه شوي وه په اوبو کې او تر ننني انسان ته خبر را رسېدلی ده نو دا کومه قصه چې ما تاسو ته وکړه ملګرو دا ټوله قصه دغه حراري په خپل کتاب کې لیکلې ده چونکې دا حراري یو هسټورین دی د سره سټوري ټیلینګ ډېر برابر دی قصه ډېر په ښه انداز کې بیانولی شي خلکو ته دې وجې نه د دې انسانانو دا ټول تاریخ د یوې قصې په طور باندې لیکلی دی دې وجې نه کله چې انسان دغه کتاب لوستل شروع کړي نو هغه له مزه ورکوي او غواړي چې د ټول کتاب وګوري نور که دغه کتاب ته وګوري نو په دې کې ډېر مفروضات راجمع دي ډېرې خبرې پکې فرضي دي چې هغه ساینس سره هېڅ تعلق نه ساتي د دې په شان ډېرې قصې دي چې هغه مفروضات دي بلکې کوم چې ساینسدانان دي نن سبا هغوی په خپله په دغه کتاب باندې رد کوي او دا خبره کوي وایي کله چې د ساینس خبره کېږي او په منځ کې د حراري دغه کتاب راغی سیپینز نو پوه شه چې دې نه خوا ټول مفروضات بیانېږي ساینس نه دی ساینس خو د تجرباتو او مشاهداتو نوم دی او د حراري په دغه کتاب کې تجربه مشاهده نشته بلکې ټول مفروضات دي یو انسان دی چې هغه په خپل دماغو کې یو صورت پیدا کړی دی او هغې له بیا د قصې نوم ورکړی دی نو اوس په مسلمانانو کې ډېر خلک رالګي او هغوی دا خبره کوي چې ګوره دې ملایکو څنګه الله ته ووایي چې ته په ځمکه کې داسې یو انسان خلیفه کې چې هغه به فساد کوي نو اصل کې دلته د یو سوال جواب ورکړی دی او سوال دا دی چې اخر دې ملایکو ته څنګه پته ولګېده چې انسانان به په دې ځمکه کې بیا فساد کوي وروسته حالانکې د غیب علم خو صرف د الله سبحانه وتعالی سره دی نو په جواب کې دغه خلک وایي چې داسې چرو چې په ځمکه باندې هومو سیپین اوسېدل دوی جنګونه وکړه د هغه نورو انواعو سره کوم چې په شادوګانو کې موجود و په دغه جنګونو کې د هومو سیپین طاقتور شو او باقي چې کوم انواعو هغوی له شکست ورکړو هغې ختم کړل د هغوی هغه انواع او په ځمکه باندې د دوی یو قسمه مشري راغله طاقت د دوی راغی وایي الله سبحانه وتعالی ملایکو ته ووایي چې په دې هومو سیپین کې زه دوه کسان رااخلمه میل فیمیل هغو غوره کومه هغو له زه شعور ورکومه نبوت ورکومه بیا به هغو په ځمکه باندې خلافت قایموي زما د امر مطابق فیصلې به کوي نو چونکې ملایکو د هومو سیپین دغه ظلمونه لیدلي وو چې په نورو انواعو باندې کړي وو د شادوګانو دې وجې نه ملایکو الله ته وایي چې آیا ته به دغه خلکو نه خلک غوره کړي کوم چې ظلمونه کړي دي په نورو انواعو باندې په نورو مخلوقاتو باندې حالانکې دا خبره ټوله د دماغو اختراع ده او د هیڅ مناسبت نه لري د قرآن کریم سره بلکې دغه سوال مناسب جواب دا دی چې په ځمکه باندې د انسان نه مخکې ډېر مخلوقات اوسېدل او دا خبره د مشاهدې نه ثابته ده او هغه داسې مخلوقات وو چې خونخوار و ډېره وینه به یې تویوله په دې ځمکه باندې ملایکو ته هم دا اندازه وه چې کله الله یو مخلوق پیدا کړي دې ځمکې نه نو په هغې کې به هماغه صفات موجود دي کوم چې هر سبب د مخلوقاتو کې دي یو صفت د دغه وینو تویولو دی او انسانان به هم دغه کار کوي چې وینې به تویوي دې وجې نه ملایکو دغه خبره کړې وه او دا اسانه واضح جواب دی نور ملګرو د ایولوشن په دې موضوع باندې مخکې موږ تفصیلي بحث کړی دی تاسو هغه کتلی هم شئ بیا وروسته خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې د حراري دغه کتاب هیڅ مناسبت نه لري د ساینس سره په دې کې ټول واقعات مفروضات دي چې هر ساینس سره د سره تعلق نه ساتي په دغه کتاب کې د ساینس شمولیت ډېر کم انداز کې دی او اکثر واقعیت په دې کې فرضي دي
نو خلاصه د خبرې دا ده چې کوم خلک د ساينس او قرآن په مابین کې تقابل کوي هغوی له په دې باب کې احتیاط پکار دی ځکه چې د ساينس ډېر قواعد داسې شته دی چې هغه د اعتراضاتو په ضد کې دي او خاص کر د هراري دا کم کتاب چې دی او دا په کم نظریه باندې لیکلی شوی دی هغې باندې ډېر اعتراضات دي په دې باندې مخکې موږ ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي او تاسو به کتلې هم یې هغه انشاءالله دا ډېره باریکه موضوع ده چې په دې کې هر مسلمان لا احتیاط کول لازمي دي